حمد ټول صفاتونه لله خاص الله لره دي. حضرت خدیجه بیبی. شاباس. حضرت عائشہ بیبی. شاباس. حضرت حفصہ بیبی. شاباس. حضرت میمونہ بیبی. شاباس. حضرت زینب بیبی. شاباس. حضرت جویر بیبی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهتر هغه څوک دی چې په خپله قرآن زده کړي بې نور ته ورښیي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو زایم استاد سرور سفیر الله. امید لرم د الله نه چې ټول به راته ښه یې او جوړ به یې. عزتمندو کتونکو راغلی ما شلمان اکره پبلیک سکول ته. په دې شلمان په دې خړو خړو خاورو خړو غرونو کې نن داسې ګلان خیمه تاسو به مخکې په دې کلیپس کې لیدلې مې چې په دې خړو خاورو کې دوی داسې دیني جذبه لري او دومره تکړه ماشومان چې سوچ به ورته واخلي. دا غونډ یو کس چې ما سره په سایډ کې ناست دی او ډېر ښه شخصیت دی، یو ډېر عزتمند انسان دی. ډېر زیات زه چې څومره تعریف وکړم نو به کم وي، ځکه چې مطلب سره د دې چې ځان له دی یوازې دی دا بیا هم دومره خدمت کوي د کوم وطن. نیز مولانا صاحب ته زه په خپل پروګرام کې هرکلی وم مینه یم. سبیل بھائی وعلیکم السلام، بخیر علی او ستړي مشي موږ درته وایو. ډېره مننه. نیز کاري صاحب تاسو خو به علم کړی یې مکمل؟ الحمدلله موږ اته درجې علم کړی او بي هم کړی. نیز کاري صاحب اکثر که زه عالمان صاحبانې نه منو هغوی چې کله هم فارغ شي نو هغوی مطلب یې مدرسه کې دغه شروع کوي جومات پورې بس هغه منحصر پاتې شي که نه. تاسو دا سوچ څنګه د ذهن ته راغی چې زه دا ماشومان مطلب داسې ماشومان پیدا کړم، داسې ګلان را پیدا کړم چې هغه مطلب علم طرف ته راشي په ډېر کم عمر کې؟ سفیر بھائی تاسو خبره ټیک ده چې خلک مدرسې چې علم نه فارغ شي مدرسې ابتدا وکړي. خدای زما یو غټ ارمان ما چې کله کارخانو کې علم کولو ما د خلکو ماشومانې به دي سهار به چې راوچتې شوي نو بستۍ به څنګه ته چولې وي، څوک به یو سکول ته تله څوک به بلې مدرسې ته. او زه به چې کلي کې کله سر راوچت شوم زموږ د کلي نه به هم ماشومانې وتې هغوی انداز به لږ بدل وو، هغوی به په سر باندې د خشاکو ټوکرۍ ایښې وه، کله به غره یو طرف ته لاړ کله به بل طرف ته لاړ. نو ما دا غټ ارمان و چې کلي ته لاړ شم د خپل ارمان به پوره کوم چې زموږ د کور نه به هم زموږ د کلي نه به هم خلک د خشاکو ټوکرۍ په سر نه ږدي، دا به هم څنګ ته بستر اچوي او مدرسې طرف ته به ځي یا به سکول طرف ته ځي. نو دې بنیاد باندې ما چې کله علم نه څنګه فارغ شوم نو ما ارمان مفتیتوب و چې افتاح ته لاړ شم، خو ما ویل اول به دا بل ارمان پوره کړم چې د خلکو سر د پاره چې کومه خشاکو ټوکرۍ پرې چې دا وګرځم په دې بځای ورلا څنګه ته بستۍ واچوم او دا ارمان اول پوره کړم ان شاء الله. بس هغه امید لرم پوره شو ان شاء الله. نیز کاري صاحب په دې سکول کې در سره د شلمان اکره کې دې کې در سره څونه ماشومان دي؟ تقریبا دې کې ما سره 360 ماشومان دي. دې کې در سره 360 ماشومان دي، دا ته صرف ځان له کنټرول کې مطلب سر جی ځان له ما سره الله ولاړ دی، ما سره الله دی مطلب لګا حالانکه ما باندې خپل د غړې ټک مرا باندې بد لګي. کوم ما د ذهني مسله ده یک کمره کې پلاستیک تاویږي دا کې پلاستیک ماسټیک کلچ مرچ کوي، دا ما سره ذهني مسله ډېره زیات ده. خو دا ما 300 ماشومان ما سره دلته کېلم کوي او مطلب شور او دای پرودي دا زه نه ویم چې ځان ما سره الله دی. کلاس کې دا بالکل نو استاد را سره دویم 300 ماشومان ما سره شته دي 360. دا ماشومان ته ځان له مطلب داسې سکول ما چېرته نه دی لیدلی چې هغې 320 مطلب ماشومان وي هغه صرف یو استاد مطلب چلوي که نه. ستا څه طور طریقه ده، څه طریقه کار دی چې مطلب دا غونډې ماشومان ته هینډل کړي او دوی ته مطلب دومره حدیث زده کړي دي، دومره مونځ دې زده کړی د وایکونو د سره د دې چې مطلب انګریزي تعلیم هم لږ ډېر ورکړي، اردو هغه هم ورکړي، پښتو هغه هم. هغه زما طریقه سرجي دار شي لږ بدلی چې راشم ما د 360 ماشومانو کې اول 10 ټارګېټ کړي وي 10 ماشومان هغه ته ما حفظ ناظره ختم وکړو ورپسې مو ترجمه شروع کړې ده د 3 میاشتو کې ترجمه مو کړه، مطلب ترجمه مو ته سٹارټ ده. او کوم ماشومان چې کلاس نه راوځم هغوی ته ګولۍ ورکړم تاسو چوپ کینئ یو ګولو بوجه را سره لاس کی چې تاسو چوپ ناستې وئ زه به راځم بیا به در باندې نور هم درکړم. نو ماشومان هغسې یو کلاس کې بیلې کیني نور لسه ورشمه کلاس واخلم. اوس د ما چې کومې ماشومان دي د پیغمبر اسلام هسټري یاده ده 10 حدیث ټول یاد دي تاسو کتلی شئ. لس ماشومان پکې را سره ختمونه وکړه 3 میاشتو کې. اوس ترجمه سټارټ ده، اوس مې بل یو ګروپ روان کړی دی 10 ماشومان دي هغوی د زده ولاړ یم زه هغوی ما ته سبق نوی سبق خپله باندې تېروي. ماشاءالله.
مخکې مو څه خیال دی د دې ماشومانو باره کې مطلب دا خو 350 320 ماشومان دي خدا نه خواسته کله کله به داسې راشي ته به بیمارېږي نو دې خو جمعوار بل قسم پکار دی که نه څه دی خیال دی مخې ته نور استادان به زیاتې اداره به غټې که دا ماشومان به څه دی خیال دی خیال مې دا دی اوس دلته کې فی سبیل الله څوک کار کوي نه او ما دا تقریبا 3 میاشتې 4 میاشتې وشوې شروع ما دلته هېڅوک بل داسې نه عالم راغی نه مفتي راغلی نه تعلیم یافته راغلی چې کاري صاحب ته ځان لئ او موږ به سره کنټرول کوو هر سړی پیسې غواړي موږ سره پیسې شته نه دي او مفتو کار څوک نور څوک کوي نه او الله نه مو امید شته دی چې را به شي خدای به څوک راولي خدای به د خلکو کو عالمانو یا مفتیانو کې یا ایجوکیشن والا خلک چې څومره دي هغوی کې به مې احساس پیدا شي او شاید چې ما سره ودرېږي عزتمندو کتونکو زما چې څومره تجربه ده په دې کې داسې استاد ما اول ځل باندې ولیده چې په ټاپیانو باندې کې لارئ ماشومان ته سخته خبره نه کوي او دا د سوچ خبره ده چې مطلب صرف یو استاد 350 ماشومان هغه شورم کوي هغې ته سبق هم او په دې کې هرې ماشوم یې لس احادیث ټولز ده دي لکه کاري صاحب مخکې مې ویل چې تاسو یې کتیم شئ موږ به یې وګورو عزتمندو کتونکو دا وړه ماشومه ده د شلمان اقرا پبلک سکول دا خپله نامه صحیح نشي اخیستی ماشومې ستاسو نامه ده ربیه او لس احادیث زده دي راځئ تاسو غوږ شئ دا لس احادیثونه څنګه زده کړي دي ماشومې احادیثونه نمبر په نمبر ووایه حدیث نمبر 1 شاباش إنما الأعمال بالنيات عملنا پنی سره دي حدیث نمبر 2 تاسو سره وایئ طلب العلم فریضة على كل مسلم حدیث نمبر 3 الطهور شطر ایمان سپاین نصف ایمان ہے سپاینیم ایمان ہے حدیث نمبر 3 حدیث نمبر 4 حدیث نمبر 4 ورته وایه الدین النصیحه الدین نصیحه دین نصیحت حدیث نمبر 5 الراشی والمرتشی الہما بالنار انما الاعمال بالنیات تیزه وایه بچی عملنا په نیک سره دي طلب العلم فریضة علی کل مسلمین علم سیکھنا ہر مسلمان فرض ہے الطہور چتر ایمان صفائی نصف ایمان ہے الدین نصیحہ دین نصیحت ہے الراشی والمرتشی الہما بالنار نشو الدین اولین والا دونوں جہنم میں ہے غیرکم من تغلم القرآن وعلمہ تاسو کې بیختر هغه څوک دی چې په خپله قرآن زده کړي بې نور ته ورښیي انما الاعمال بالنیات عملنا پنی سره طلب العلم فریضة على كل مسلم علم سیکھنا ہر مسلمان فرض ہے الطہور شرط ایمان صفائی نصف ایمان ہے صفائی نم ایمان دے الدین نصیحہ دین نصیحت الراش والمرتشی کلاهما فی النار رشو دین اولین دونوں جہنم ہے غیرکم من تغلم القرآن وغلمه تاسو کې بیختر هغه څوک ته خپل قرآن زده کړي بیا نور ته الدین النصیحه دا پاتې شو الدین وروه دین الدين نصيحة دنس خط الرش والمرتشي كلاهما في النار رشوة الدين أولين ولا دون جهنم ہے الغياء شعبة من خيات السلمان نعم الأعمال بالنية وأن بني سرد طلب العلم فريضة على كل مسلم يمسكنا المسلمان پر سے رشوة الدين أولين الراشي والمرتشي كلاهما في النار رشوة الدين أولين ولا دونوں جہنم ہے خیرکم من دار خیرکم من تعلم القرآن تعلمه
تاسو کې به اختر هغه ته خپل په کاران زکه به نور ته ورخ الدین ولدي زدا وای بچي الدين نصيحة دين تدين نصيحة مجلس ولدي زدا مجالس ولا المجالس بالأعمال التي تجسد أمانات سردي او حیا ولدي زدا الحیا وای الحياء شعبة من الإيمان يهتدى ويسد إيمان حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیت عملونه په نیت سره دي. حدیث نمبر 2 طلب العلم فریضة على كل مسلم علم سیکھنا ہر مسلمان فرض ہے. حدیث نمبر 3 الطهور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے صفائی نہیں ایمان دے. حدیث نمبر 4 الراشی والمرتشی کلاهما في النار رشوت دینی اور لینی والا گونو جہنم میں ہے. حدیث نمبر 5 الدعاء مغلی عبادت دعا چې د امداس عبادت. حدیث نمبر 6 المرء مع من احب سړی به هغه چا سره وي چې چا سره مینه چا سره مینه محبت دي. حدیث نمبر 7 المرء خیرکم من تغلم من قرآن وغلمه. تاسو کې بهتر هغه څوک دی چې په خپل قرآن زکه به نور ته ورغی. حدیث نمبر 8 المجالس بالامانه مجلسونه په امانت سره دي. حدیث نمبر 9 الحیاء شعبة من الايمان حیا چې د یو حصہ د ایمان. الراشي والمرتشي كلاهما في النار رشوة ديني اور الليل والا دونو جهنم ہے. بل متوي بچي بل وای شاباش بل مچاري خيركم من شاب تعلم القرآن تعلمه وعلمه شاباش بچي اندا ولا بچي ها بل چا دلدا ټول ترا شاباش ترا تم چې دوی کوم حدیث کړ بچیان علاوه وې دي نه سوګي کوم دې زه هغه وې شاباس ماشوم نور الحياء شعبة من الإيمان شاباس إنما الأعمال بالنيات हमने पिमी सरदी بل یو حدیث وې بچي بل وای شاباش بچي بل وای وای تبلغ علم شاباس فريضة على كل مسلم شاباش ستاسو نوم دی بچي عزت مند کتونکو دا خپل نامه نشي اخیستی او حدیثونه داسې ورځي چې د خپل نامې نم پیټ تاسو خپل باندې وکاته ماشاءالله. حمد و ټول صفاتونه لله خاص الله لره دی رب العالمین قانون کې د ټول مخلوقات دی. الرحمن الله په مهربان دی الرحیم الله په خاص مهربان دی مالک بادشاہ دی یوم الدین ورځ د قیامت یې که خاص تعالی نعبد موږ عبادت کوو یې که خاص تعالی نستغفر موږ مدد غواړو هدینا وهیا موږ ته صراط المستقیم الله رسم صراط الذین الله دې کسانو هم د تا په نام کړي غلیهم بدوی باندې غیر المغضوب نه لار دی هغه کسانو چې تا په عذاب کړي د غلیهم بدوی باندې ولد والد نه لار دی ګمراهان. بس بچی دا جنم الف لام میم شروع الف لام میم الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول په دې معنی باندې خبرږي. ذالک الکتاب دا کتاب چې د الله نشته ریب شک فيه په دې کتاب کې هم المفلحون هدایت په متقین هدى للمتقین هدایت په متقین الذين متقین کسان دي کې منون یقین کوي بالغیب. او بچي اوس پاکستان حکومت نه چاته څوې چې موږ د استاد درکې درنکی موږ له استاد سره کومه استاد نشته کتابونه ورسره دي او کې استاد نشته نه اڅ کې نه راځي او ته بچي جوړیږي بچي ډاکټر جوړیږي زه خو علي ما تا نه بچي ډاکټر جوړه کوم بچي
د کاری صاحب تور طریقې ته سلام کوم چې دا په دین سبب په دې حالاتو کې بیا هم دا چې کوم دی فی سبیل الله لګی دی مطلب چا چې څومره سره راوړه فیس مقرر هم لانه دی چا 100 روپۍ راوړي چا 200 راوړي چا 50 راوړي او کاری صاحب اخري کې د علاقې خلکو ماشومان هغه ټول مولي دي چې ماشومان تکړه وي څه دغه پیغام ورته ورکړي عوام ته مې دا میسج دی چې مال خپل ماشومان راولي څوک تعلیم ګارانټي نه ورکوي د علم ګارانټي او یو ورکوم درې میاشتې د ما سره تیریږي او که درې میاشتې کې د ما د پیغمبر اسلام هیستوري او منځ دوی کنوت اسلامي کوم څومره علم فرض دی زنانه او ماشومان باندې کاو تماغونو خودو نو په مخ دی لاړې راتو کی سری ماشوم دی راولي او بل دوی زمنګ د عوام دا مطالبه کې چې موږ غریب او بیوسي موږ نه علم او تعلیم پات دی دا د بیوسي دا باندې به زور کما راځي دي مالا نه دی پیسې غواړم چې دوی وای دوی علم او دی پر خاص کې چې موږ سره علم نه پیسې نشته موږ نه علم پات دی نو دغه باندې زور کوم پیسې سره نشته دغه باندې به زور کوم علم به زور کوم ان شاء الله نس کار چې په دې کې خبرې ماشومان داسې چې به غریبانه نه وي وس به نه وي هغه سره ستاسو تور طریقې وي اول خو چې کوم زما کلی والد ز پیرم چې دا غریب دي دا بي وس دي هغه الحمدلله یونیفارم ما ور کړی دي په ځان مې کار زړولې دي او کتابونه به هم ور کوم او به چې کوم زنه پیژنم هغه ز دې طریقې باندې معلومه چې بچی تاسو سار کې څه خورلې دي یا ما خام شي خو یا برز مې کلاس کې ته پوسو چې بچی تاسو څه خورلې او ماشوم رااله وای ما وچه روټي خورلل اشبه موږ ته هغه یتیم و نو ما ویل د یتیم دا سړي به برابر کم چې څوک یو انډه سبای کې خو تاسو به دوه خورئ اوس هغه له زه هفته کې 100 روپۍ ورکوم یو نیم 100 روپۍ ورکوم او چې زه आवाज وکم چې تاسو سره کې څه خورلې نو ټول ناغور هغه یتیم لا سوچت کې چې وای ما دوانډي خورلې دي نو بس زه هغه معلومه چې کم به وسی تقریبا 40 45 بل ما داسې غریبانان یتیمانان دي نو فهم ما ورکړي پیس داخله منه او باقاعده ول زه ورکوم 200 300 دا کلی خلک وای چې کار چې تازه نه شاجی ګل جوړ کړی دي نو شاجی ګل خیرات دومره نه دي هغه نه زیاتې ورکوم ماشاءالله ماشاءالله د نیس کاری صاحب ډیره مهرباني کوم ډیره مننه ورته وایم چې دا زموږ د ماشومان سره زموږ د کوم بچو سره ډیر مهنت کوي الله دې ګوري ګلزار ساتي ډیره مهرباني